اوس الله رب العزت د مؤمنانو په باره کې دا خبره کوي چې الله دفاع د مؤمنانو کوي او دا خبر الله رب العزت په دې ذکر کړه ځکه چې په مکی دور کې په مؤمنانو باندې ډېره سخته تېره شوې ده، ډېره سخته پرې تېره شوې او ډېر تکلیفونه، خو الله رب العزت مؤمنان منع کړي وو د جنګ نه. د جهاد حکم او امر دا په مکي دور کې نه دی راغلی ځکه چې هغوی کمزور او هر کار چې هر قدم چې انسان اوچتوي هغه به د حکمت په رڼا کې اوچتوي، علم په رڼا کې. کمزورو سره دا نه و مناسب چې هغوی جنګ او جهاد کړی نه و په کار هغوی اسیم کمزوري دي، یو څو خلک دي او پکې جهادونه کوي، دغه یو څو به مو ختم شي. نو الله رب العزت ځکه هغوی منع کړي او څو څو پیرې د رسول سلم خواله صحابه کرام راغلي دي په مکي دور کې او څوک والی شوی دی، څوک زخمي کړی شوی دی، په چا پورې مسخري شوي دي. یا رسول الله ته اجازت راکړه، رسول سلم ورته انی لم اومر بقتال، ما ته الله رب العزت اجازت نه دی راکړی چې ته جهاد وکړه. او کله چې هغه اویا صحابه کرام د انصارو راغلي او د رسول صلی الله علیه وسلم بیعت وکړو، بیعت العقبه چې ورته ویلی کېږي، هغه یا رسول الله اجازت راکړې موږ په مکې ته ورننوځو، موږ به دې خلکو سره جنګ وکړو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه، الله ما له د دې اجازت هغه نه دی راکړی. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کئی دا ایمان والونا. تسلی ورکی اللہ مومنان چی سید پتاسو بانی سخت دا خستاسو دفاع او ستاسو حفاظت او ساتنه زکو او ستاسو بدل باقلا نو بدی که اتدانی دیگری چی جهادو کئی زیر ولا ورکڑے دے چی ستاسو دفاع زکوما ستاسو حفاظت اگا زکوما. إن الله لا يحب، يقينا لا نخخي كل خوان كفور، هر خيانتگر ناشکرا. خیانتگر چې الله رب العزت وته حکم وکړو یا الله رب العزت منع کو چې ته به جنګ نه کې او څو آیتونه دې باره کې راغلي، یو سړی راشي او دغه مشرک په پټه وجني، یا د الله د حکم خلاف ورزي کوي یا د الله د رسول د حکم خلاف ورزي کوي، خو خیانت شو کوي. د الله رب العزت دا خیانتګر نه دی خوښ، د دوی سره د الله رب العزت محبت نشته. خو دومره ده چې په دې آیت کې الله رب العزت د مؤمنانو ارادي هغه راوچتې کړې، د هغوی امیدونه پیدا شو ځکه چې نږدې ورځو کې دوی ته اجازت میلاوېدو واله دی چې تاسو جهاد کولی شئ، خو دلته یو لږ زیری ورکړو. د هغې نه بعد د روان آیت کې بیا اجازت میلاو شو. نو اولنی آیت چې د جهاد په اجازت کې راغلی دی هغه د روان آیت دی. أذن للذین یقاتلون، اجازت کړی شوی دی هغه کسانو ته چې هغوی سره جنګ کیږي، بأنهم ظلموا، په دې چې دوی باندې ظلم شوی دی، وإن الله على نصرهم لقدیر، او یقینا الله په مرسته د دوی باندې خامخا قادر دی. مؤمنانو چې کله هجرت وکړو لاړو مدینې ته، د دوی یو ملک جوړ شو، د دوی زور ډېر شو، الله رب العزت دا آیت راولېږو. رب العزت ګوره دا جنگ او دا جهاد کول د کافر سره دی داسې एकदम واجب کړي نه دي چې بس آیت راغلی د وځئ. ولې؟
ځکه چې دا قتال او دا جنګ کول دا ګران کار د هر نفس نه خوښوي چې وړه خبره خو نه ده لکه سورة البقره کې الله وایي کتب علیکم القتال وهو کره لکم او تاسو جهاد فرض کړی شوی دی خو ستاسو نفسونه یې نه خوښوي یعنې فطرت یې نه خوښوي فطرت جنګ نه غواړي طبیعت جنګ نه غواړي نو رب العزت ورو د جهاد دا مسله بیان کړې ده دې ځای کې صرف الله دا وایي چې اجازت میلاو شوی دی چې هغه خلک د خپله دفاع وکړي د چا سره چې جنګ شوی دی ولې ځکه چې به هغوی ظلم کړي نو دلته خبره صرف د څه ده اجازت د څه د دفاع کول اجازت میلاو شوی دی د دفاع کولو که یو کافر راځي تا وجني تا سره ظلم کوي ته خپله دفاع وکړه دې اجازت دلته میلاو شو دا اولنۍ مرحله دویمه مرحله به د جهاد دا وه چې څوک د سره جنګ کوي د هغه سره جنګ وکړه یعنې هر چا سره نه څوک چې د سره جنګ کوي د هغه سره جنګ وکړه او د دې دپاره شریعت یو څو شرطونه کېښودل د درس ته توجه ساته ډېر څه به یاد کړي اولنی شرط دا دی چې دا جنګ به د الله په لار کې جهاد د الله په لار کې دا به د قام پرستۍ په بنیاد نه وي دا به د یو خاص ځمکې دپاره نه وي دا به د ریاکارۍ دپاره نه وي د ځان ښوو دپاره به نه دویم شرط پکې دا و په دغه وخت کې چې څوک د سره جنګ کوي د هغه سره به جنګ کوي هسې به د خلکو سره جنګ نه کوي دریم شرط پکې دا و چې شروع به ته نه کوي دا هغه دویمه مرحله ده دریمه مرحله دا ده چې هر څوک د اسلام د دعوت په مقابله کې ودرېږي او د اسلام سره دشمني کوي د هغه سره به جنګ کوي او جهاد به کوي نو داسې د جهاد دا مسله دا په دې مرحلو تېره شوې ده په دې کې فقط اجازت دی چې چا سره چې ظلم کېږي او ظلم ورسره شوی دی هغوی خپله دفاع کولی شي او پکې زیری الله ورکو وایي زه د دوی په مرسته کوونکو باندې پوره قادر یم زه کولی شم د دوی مرسته ها چې الله رب العزت زمونږ مرسته کولی شي سوال دی چې الله زمونږ مرسته کوي نو څه ضرورت دی چې موږ ته یې جهادونه ویلي دي او دا خبره څو ځای الله قرآن کې ذکر کړې ده وایي د دې دپاره چې په تاسو امتحان وشي که ما او تا به صرف بیخ بنیاد د ډوډۍ وباسو ډوډۍ به یو موږ به یو یاره مال لګولو ته څه ضرورت دی مونځ ته څه دي جهاد ته څه دي اسکار سله پلانې کار ولې هغه کار ولې نو ما او تا به کوو څه ما ته ته ما به دې پوه کړه یو سړی د هغه اسلام نه مني دا خو قصه ختمه خو چې یو سړی وایي زه مسلمان یم یعنې ما الله ته غاړه ایښودې ده نو ته کې څه هر څه خو تا لرې کړو الله دا ولې نه کوي الله دا ولې نه کوي الله دا ولې نه کوي ما او تا به څه کوو بله دا که چېرته دا قسم امتحانونه نه وي او دا به راشي انشاءالله نو پته پکې بیا د رښتیني مؤمن او د دروغجن منافق نه لګېده ځکه چې منافق هم په خوله وایي ما ایمان راوړی او هغه رښتینی چې دی هغه وایي ما ایمان راوړی نو پته بیا په دې قسمه عبادات او امتحاناتو سره لګي الذين اخرجوا من ديارهم دا هغه کسان دي چې ویستلی شوي دي د کورونو د دوی نه بغیر حق په ناحق سره الا ان یقولوا ربنا الله مگر دا چې وایي دوی رب زموږ الله دی دغه خلک چې ویستی شوي دي د کورونو نه څوک دې مراد دي کوم مؤمنان د مکې نه چې کوم ویستی شوي دي مهاجرین چې هجرت یې کړی هغه دوی ته اجازت میلاو شوی دی او الله به د دوی مرسته کوي دا هغه خلک دي چې الله وایي په ناروا طریقو سره دوی ویستلی شوي دي څه جرم یې نشته په ناحقه
جرم یې صرف دغه و چې دا اواز به یې کو چې رب زمونږ الله دی. بس یعنې سوچ وکړه دا مؤمنان د مکې نه چې کوم دي د قریشو کې چې دي د دې ایمان د راوړو نه مخکې هم دغه مکه کې او ښه ورسره د دې خلکو غم ښادیانې وي او ښه تګ راتګ و ښه ملګرتیا. څنګه ناڅاپه دا رویه بدلېږي نو وجه معلومه ده چې هغوی دا ووایي چې رب زمونږ الله دی موږ خالص بندګي د هغه کوو د الله سره څوک نه شریک دشمني صرف دقه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض او که نوی دفع کول د الله خلکو لره باز د دوی په بازو سره که چېرته الله ربالعزت د مؤمنانو ته حکم د جهاد نه وی کړی او د هر امت کې دا مسله راغلې ده که چېرته الله دا کافران نه لرې کولی نه ختمولی نه منع کولی نه دفع کولی په دې مؤمنانو نو نقصان به څه لهدمت صوامع خامخا نړولی شوي به وي ګیرجي وبیع او عبادت خاني وصلوات او عبادت خاني د یهودیانو ومساجد او جماعتونه د مسلمانانو يذكر فيها اسم الله كثيرا چې یادولی کېږي په هغې کې نوم د الله ډېر. که چېرته داسې نه وې نو بیا خو به د هغوی په زړه کې د سره یره نه وه که نقصان به څه شی و چې د عبادت چې دا څومره ځایونه یې دا به ټول نړولی شي او دا به ټول وران شي سره د دې چې الله ربالعزت مؤمنانو ته د احکامات رالیږلي دي بیا هم تا نه پرېږدي پاره نو که چېرته داسې نه وې او الله دوی نه منع کولی او دوی نه دفع کولی په مؤمنانو باندې نو الله وایي هېڅ ځای به دې روغ نه وپاتې شي. لهدمت صوامع صوامع هغه د عبادت ځای چې هغه د دې راهبانو دپاره به خاص جوړ شوی او چا داسې ویلي چې د عبادت ځای د صابیانو خبرو زموږ د صابیانو خبره وکړه چې دا مې یو ډله وه یو فرقه وه نو د هغوی د دې عبادت دیزي ته به صوامع ویله کېدو. بیع البیع هغه عبادت خانې ته ویله کېږي چې هغه د نصاراو وي نصاراو چې موږ ورته څه وایو ګیرجا. وصلوات صلوات نه مراد هغه عبادت خانې چې هغه د یهودو دي. ومساجد مساجد جماعتونو ته وایي هغه عبادت خانې چې په هغې کې مؤمنان د الله بندګي کوي هېڅ به هم نه وپاتې شي. ولینصرن الله من ینصره او خامخا مرسته کوي الله د هغه چا چې مرسته کوي د دین د هغه. ان الله لقوي عزیز یقینا الله خامخا طاقت واله دی زورور دی. دلته که یو سړی وایي چې زه غواړم چې الله زما مرسته وکړي نو د هغې شرط ویلی چې الله مرسته کوي خو شرط وکړي. یا که څوک سوال دا وکړي چې الله خو دې نږدې ایتونو کې وایي چې زه به مرسته کوم خو دا څوک دي چې د دې مرستې حقدار دي سوال نو جواب یې وشو چې څوک د الله د دین مرسته کوي. ولینصرن الله من ینصر من ینصر دا مطلب نه دی چې څوک د الله مرسته کوي الله د چا مرستې ته ضرورت نه لري مطلب څوک چې د الله د دین مرسته کوي نو الله ربالعزت به د هغه مرسته کوي او دا لوز د الله دی لوز د الله دی او د الله په لوز کې هېڅ شک نشته خو چې کله دې ولیدو چې الله ربالعزت د یو چا مرسته نه کوله په ده کې به څه کوي ودې ګوري لږ ساعت له دې کښېني او سوچ دې وکړي یقیني په ده کې به څه کوي یعنې دا د الله لوز دی
ان تنصروا الله ينصركم بل ذکر الله وی که تاسو د الله د دین مرسته کوئ الله به ستاسو مرسته کوي. اوس د دغه خلکو صفات بیانېږي د کومو خلکو چې به الله مرسته کوي. الذين إن مكناهم في الأرض داغه کسان دي که موږ ځای ورکو دوی ته په ځمکه کې. ځای ورکولو څه مطلب دی؟ غلبه ورکو. دا دومره اوچت مؤمنان دي الله وی که موږ دوی له غلبه ورکو دوی له مشرتیا ورکو. اقاموا الصلاة پابندی کوي د مانځه وآتوا الزکاة او ورکوي زکات وأمروا بالمعروف او حکم کوي په نیکۍ ونهوا عن المنکر او منع کوي د بدینا ولله عاقبة الأمور او خاص الله لره انجام د ټولو کارونو دی. درې شرطونه ذکر شو. الله چې دوی له غلبه ورکوي هسې نه ورکوي. الله ته پته ده چې په دوی کې اوچت صفات دي. یو دا چې دوی د مانځه پابندي کوي. بیا د مانځه تذکره ده ګوره او ځای په ځای به ته دا اورې چې الله رب العزت د دې عبادت تذکره. دویمه دا چې دوی زکات ورکوي. دریمه دا چې دوی په ښه کار باندې امر کوي او د بد نه منع کوي. وامروا بالمعروف المعروف هر هغه کار ته ویلی کېږي چې الله رب العزت موږ ته د هغې د کولو ویلي دي یا هغه کار هغه وینا چې د الله خوښوي. ونهوا عن المنکر او منع کوي د بد کار نه. المنکر هر هغه کار او وینا ته ویلی کېږي چې الله او د الله رسول پرې راضي نه دي. په دې کې دنه ټول بد کارونه راغلو. نو که چېرته چا کې دا صفات پوره نه وي نو بیا څنګه دا سړی په دې انتظار به ناست چې الله رب العزت به زما مرسته کوي. بیا وایي چې ولله عاقبة الامور د کارونو انجام ټول الله ته سپارلی شوی دی. ټول نو ځکه انجام د مؤمنانو هغه کامیابي ده. انجام د کافرانو هغه تاوان دی. وجه دا ده چې دا مؤمنان د هغه چا په لار روان دي چاته چې انجام د کارونو سپارلی شوی